د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. وخت 10 بجې شوې. پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د کرنې اوبه لګولو مالدارۍ وزارت خبر ورکړی چې تېر کال یې کروندګرو ته د وچکالۍ او اوبو او هوا سره سم د غنمو 4 نوي ډولونه وړاندې کړي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. د کرنیزو او مالدارۍ څېړنو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې سږکال هم پلان لري د لوبیا، حبوباتو او سبزیجاتو په برخه کې د نوي اصلاح شوو تخمونو ډولونه کروندګرو ته په واک کې ورکړي. د مسؤلینو په خبره تېر کال د 100 کرنیزو تجربو په ترسره کولو سره کروندګرو ته 100 ټنه بېلابېل مورني تخمونه هم ورکړل شوي او سږکال به دا کچه تر 150 ټنو پورې ورسیږي. د افغانستان میاشتې د سکرټر جنرال مرستیال مولوي عبداللطیف ثابت په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې استانبول ښار ته سفر کړی دی. افغانستان میاشتې ټولنې ویلي چې یاد سفر د بریتانیا د بهرنیو شریکو ګټو او پراختیایي چارو ادارې په بلنه ترسره شوی څو د یادې برنامې روان وضعیت، لاسته راوړنې او ننګونې وارزوي او د راتلونکو کلونو لپاره د یو اغېزمن پلان د طرحې پر جوړولو بحث وکړي او په تړاو یې لازمې پریکړې وشي. افغانستان میاشت ژمنه کوي چې له دې او ورته نورو برنامو څخه به د هیوادوالو د ژوند د ښه والي لپاره اړینه ګټه واخلي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې دغه هیواد د سولیزو موخو لپاره د یورانیمو له غني کېدو نه تېرېږي. هغه د سولیزې اټومي انرژۍ د کارونې په برخه کې د ایران پر حق ټینګار کوي او زیاتوي چې که هغوی وغواړي ډاډ ترلاسه کړي هر ډول همکاریو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز بیا د 2 ایراني سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ښایي ایران په لنډمهالي ډول د یورانیمو غني کېدل په دې شرط ودروي څو امریکا یې کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي او د ملکي موخو لپاره د تهران د یورانیمو د غني کېدو حق په رسمیت وپېژني. او رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا یوې تجارتي محکمې په یو قاطع حکم سره د هغو تعرفو د پلي کېدو مخه نیولې چې ډونالډ ټرمپ غوښتل د واشنګټن د سوداګریزو شریکانو پر وارداتو یې وضع کړي. یا د محکمې ویلي ټرمپ په دې اقدام کې له خپلو قانوني صلاحیتونو څخه اوښتی دی. د راپور له مخې د نړیوالې سوداګرۍ محکمې په خپل حکم کې ویلي د امریکا اساسي قانون د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تنظیم واک یوازې کانګرس ته ورکړی دی او دا صلاحیت نشي کولی د ولسمشر د اضطراري صلاحیتونو تر سیوري لاندې د امریکا د اقتصاد د ساتنې په نوم تر پښو لاندې شي. قدرمن اورېدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا ښې چارې.